نو حدیث کی راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ابو داود امام ترمذی راوړی دی اذا اکل احدکم فليذكر اسم الله تعالی تاسو کې چې څوک روټۍ خوري نو په اوله کې د الله نوم ووایي د الله نوم به څنګه دي نو یو حدیث کې ښه واضح حدیث راغلی دی بسم الله به وایي بسم الله بس او غوره طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده که یو سړی زه سره الرحمن الرحیم وایم نو څه کفر به وشي هېڅ کفر نه کېږي خو ته نن دا تپوس کې سبا له بل سړی نه عبادت کوي هغوی څه کفر به وشي بل به بل وي هغه به وایي څه به کفر به وشي نو پیغمبر نه بسم الله ثابت دی وعلى برکت الله دا به کمزوري حدیث کې دي نو دا وعلى برکت الله د بسم الله سره نشته بسم الله به ووایي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې وایي که د چا نه په اوله کې بسم الله یې رشي فلیقل بسم الله فی اوله و آخره نو هغه دې بیا دغه ووایي چې بسم الله فی اول